السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ګرانه زده کوونکو، هیله لرم چې ښه وخت مو پیل کړی اوسي او جوړه اوسئ. زموږ تیر درس موقتي محرمات و. هغه محرمات چې یو لنډه مودې لپاره موږ ته ناروا شوی ده، وروسته له دې چې مثلا هغه شرطونه چې یا وفات و یا هم طلاق و مکمله شي، نکاح کول هغوی سره حلال یا هم روا ده. نن درس مو ده متعه چې 22مه لوست کېږي د 112 نه تر 114مه صفحې پورې. زه بهشته سعید تاسو د اسلامي ښوونې او روزنې ښوونکي یم. مخکې له دې نه چې درس ته راشو، د درس اهداف بیانوو. لومړی هدف مو د متعې تعریف باندې پوهېدل. دویم هدف ده د متعې نکاح حکم څه ده. دریم د موقتي نکاح او د متعې ترمنځ توپیر په څه کې ده. څلورم هدف زموږ د شغار یا هم بدل نکاح باندې پوهېدل چې کوم رقم نکاح ده، کوم شرطونه لري، روا ده که ناروا نکاح ده. او پنځم د شغار یا هم هغه بدله نکاح په حکم باندې پوهېدل. لومړی راځو د متعې په تعریف باندې خپل ځان پوهو چې متعه څه ته ویل کیږي. متعه د تمتعه څخه اخیستل شوی ده، متاع هم ورته ویل کیږي او هغه شی مطلب یې هغه شی ده چې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. هر هغه شی چې مثلا ورڅخه ګټه اخلو هغې ته متعه یا هم متعه ویل کیږي. او په اصطلاح کې له برات له هغه واده څخه ده چې ښځه له سړي سره واده وکړي د یو میاشت، 2 میاشتې یا هم د یو هفتې لپاره، یعنی د مدت تعیین وکړي، بیا وروسته له هغې څخه واده وکړي. دغه نکاح ته په شریعت کې متعه ویل کیږي، یعنی د لنډه مودې لپاره نکاح کول هدف دواړه یوازې د یو بل څخه ګټه اخیستل ده. کوم هدف چې اسلام په نکاح کې موږ ته ښودلی ده هغه اهداف بیخي پکې شتون نه لري. دغه ډول نکاح ته متعه ویل کیږي. د متعه یا هم متعې حکم دا یو باطله او حرامه نکاح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نکاح داسې یعنی په دغه شکل باندې نکاح کول بیخي حرامه ګڼلی ده، ځکه چې په دې کې د اسلامي اهداف یا هم مقاصد نه پوره کیږي. ما مخکنی درسونه کې موږ او تاسو وویل چې د نکاح څخه هدف د یو سالمه کورنۍ رامنځته کول، صالح اولادونه روزل ده. خو په متعه یا هم په داسې نکاح کې چې مثلا هدف فقط ګټه اخیستل او خپل جنسي غریزې پوره کول ده، په دغه نکاح کې نه اسلامي ښوونه او روزنه کیږي او نه هم اسلام پرمختګ کوي. نو داسې نکاح کول په شریعت کې ناجایزه ده. خو کله چې اسلام راغلی و د څو مودې لپاره یعنی متعه نکاح کول روا و، خو وروسته دې نه چې مثلا په مقاصد او په اهداف باندې ټول پوه شوه، بیرته دغه نکاح باطله او حرامه یې اعلان کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. څلورمه د موقتې نکاح او متعې نکاح ترمنځ توپیر څه ده؟ هیڅ هم نه ده، یوازې په لغت یا هم په حرف کې توپیر ده. متعه او موقت، متعه هم لنډه مودې ته نکاح کول ته ویل کیږي او موقته نکاح هم لنډه مودې نکاح کول ته ویل کیږي. دواړه کې هدف فقط خپل هغه غوښتنې پوره کول ده، د یو بل څخه ګټه اخیستل ده، د اسلام مقاصد پوره کول نه ده. نو هیڅ فرق پکې نشته، هیڅ توپیر نه لري، یوازې لفظونه توپیر لري، خو اهداف یا هم مکمله موضوع همدغه یو موضوع ده. شغار یا هم بدله نکاح. شاید تاسو اورېدلی اوسئ، ځینې کسان وایي زما خور زما د ورور بدله ده، یا هم ورور او خور مې سره بدله شوې ده، موږ کاکا ته مې ورکړې ده، کاکا ته زما خور کاکا سره د کاکا زوی سره مې نکاح کړې ده او د کاکا لور مې زما د ورور سره بدله مو کړې ده. داسې لفظونه زموږ په افغانستان کې ډېر ده، تاسو هم اورېدلی شاید اوسئ. خو دا څه حکم لري، څه تعریف لري، د انشاءالله په دې باندې موږ پوهېږو. لومړی د شغار یا هم شاغر معنا باندې پوه شو چې یو خالي ځای ته ویل کیږي. یو خالی ځای ته شغار یا هم شاغر ویل کیږي. هغه ځای چې پکې خلا یا هم کموالی کمزوري موجود وي هغې ته شغار ویل کیږي. خو په نکاح کې څه ډول نکاح ده شغار؟ هغه نکاح ده چې د مهر څخه خالی وسي، یعنی یو جنې د بله جنې په مهر کې ځي. مثلا ګلالی او ملالی. ګلالی یو ورور لري احمد او دا یو ورور لري محمود. ګلالی دې ته ورکوي او ملالی هم دې ته ورکوي. د دوی په منځ کې چې مهر ده، وایي ملالی د ګلالی په مهر باندې او ګلالی هم د ملالی په مهر باندې، چې دا یو مکمل ناجایزه
نکاح ده. خو یو صورت کې مثلا دوی کولی شي چې یو بل سره واده وکړي چې دې ته مهر مثل ورکړي او دې ته هم مهر مثل تعیین شي. مهر مثل یعنی مور څومره په کومه اندازه مور یې مهر وړی و، مثلا 100 درهمه و نو لور ته یې هم 100 درهمه باید احمد په چیو کې ورکړي، په مهر کې، یا هم د خپل نکاح په وخت کې باید 100 درهمه ورکړي. مثلا د ګلالۍ مور چې وه 200 درهمه یې مهر و، نو باید محمود هم ګلالۍ ته 200 درهمه راکړي تر څو چې د دوی نکاح چې شي روا شي یا هم جایزه شي. نو په دغه صورت کې که چیرې یو بل سره بدل کوي خو مهر جدا اوسي، د لورګانو د یو بل په مهر کې نه اوسي، نو په دغه وخت کې د دوی نکاح جایزه ده. خو که چیرې یو لور د بل لور په مهر باندې لاړ شي د دغه نکاح ناجایزه ده په اسلام کې. حکم هم د دغې نکاح حکم تر څو چې دغه صورت مسله مې تاسو ته بیانه کړه داسې تعیین نشي، یعنی مهر مثل ورته ورکول ورنشي، نو نکاح ناجایزه او حرامه ده. خو که چیرې مهر ورته تعیین شي د هر چا ته بیله مهر، او یا هم د هغوی مثلا خور څومره مهر وه، لویه خور یې څومره مهر وه، مور یې څومره مهر وه، ترور یې څومره مهر وه، همهسې چې ورته مهر تعیین شي نو دغه نکاح په اسلام کې جواز لري. که چیرې مهر ورته تعیین نشي او یو لور د بل لور په مهر باندې لاړ شي نو دا نکاح په اسلام کې ناجایزه ده. ګرانو زده کوونکو راځئ د خپل د درس یو لنډه جمعبندي کوم. متعه یعنی ګټه اخیستل، یعنی هغه نکاح چې ښځه او میړه یو بس مقصد د یو بل څخه ګټه اخیستل ده، نه د یو سالمه کورنۍ رامنځته کول. حکم هم ناجایزه نکاح و. د موقت نکاح او د متعې په نکاح باندې هیڅ توپیر نشته، فقط په الفاظو کې توپیر شته. شغار یا هم خالیګای هغه واده ته ویل کیږي چې د مهر څخه خالي اوسي. حکم هم په اسلام کې ناروا ده تر څو چې د یو بل ته مهر تعیین نشي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې موضوعات او جلسه. هیله لرم تاسو ورباندې پوه شوي اوسئ او تاسو کورنۍ دنده د دغې درس مهم موضوعات او اهداف یادول د خپل منطقه، خپل کورنۍ او خپل ملګرو سره شریکول ده او د نوې درس لپاره آمادګي نیول ده. هیله لرم چې تاسو وکولی شئ خپل نوې درس ته آمادګي ونیسئ. تر بله درس پورې تاسو ته ښه چارې غواړم، ښه وخت غواړم. تاسو ته خدای په امان.